15 ورځې کېږي چې په روسیې کې د ایران سفارتخانه د ګلانو نه ډکه ده. د روسیې خلک د مذهبي مشر د غم شریکۍ او د عامه خلکو د شهادت لپاره ورځي. که چیرته تیر ته وګورئ، پوتین د ایران سره ستره ملګرتیا لري، ځکه کله چې د په یوکراین باندې حمله کړې وه او د پوتین نه لاره ورکه وه، ایران ورته خپل درون ورکه او د دې درون په واسطه پوتین وشو کولی چې په یوکراین کې بسته اروپا ته ماته ورکړي او د هغې نه وروسته یې د ایران درونونه کاپي او تولید یې په خپل هیواد کې شروع کړه. په تیر یو کال کې پوتین 3 ملګري د لاسه ورکړه: بشار الاسد په سوریه کې، نیکولاس په وینزویلا کې او خامنه ای په ایران کې. اما دا ځل نه غواړي چې ایران د خپل همسایه هیواد په توګه خپل دښمن ته د لاسه ورکړي. د همدې له امله خو حتی د روسیې رسنۍ هم دننه په روسیه کې د ایران لپاره تبلیغاتي لوبې کوي او دا په اصل کې خطرناکه خبر دی، ځکه که روسیه د ایران سره ودرېږي، موږ درېمې نړیوالې جګړې ته زښته ډېر نږدې کیدی شو. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.